او نیکي راځو نن به په یو کوچني ډیټابیس باندې کار وکړو. مخکې له مخکې زه راځم اکسل پروګرام خلاصوم. له هغه بعد دلته له ما سره یو کوچنی ډیټابیس چې ما جوړ کړی هغه خلاصوم. راځو دلته موږ کتلی سو چې په دغه ډیټابیس کې د که زه اوس دلته چیرې وګورم فرض کړه دلته زه یو نوم نوشته کړم، یعنې زه د فرض کړه د صالح یا د منیب د دې په اړه باندې څه معلومات غواړم. زه راځم دلته به منیب نوشته کړم. منیب چې مې کله نوشته کړئ یعنې د ده هغه ټوټل سیلري، هغه ایوریج، میکسیمم او مینیمم ټول دی راغلی. په پاتې شو چې انټر که زه چیرې دلته نوشته کړم سیمیل، فرض کړه میل او فیمیل، اوس دلته ټوټل کارمندان چې دي هغه 14 دي او د دوی معاش چې ده هغه 680 ده، ایوریج یې دا ده او میکسیمم یعنې هغه زیات معاش چې ده هغه د $680 ده او د هغه نه چې هغه کم معاش چې ده هغه $50. نو دغه رقم یو ډیټابیس. اوس فرض کړه دلته راځم په پوسټ کې اوس انجینران هم شته، ډاکټران هم شته. دا خو ما داسې د یو سمپل په شکل باندې جوړ کړی دی، تاسې کولی شئ چې هر شی چې تاسو مربوط کېږي هغه تاسې ور شئ. نو راځو زه دلته نوشته کوم چې ډاکټر. اوس فرض کړه له موږ سره 3 دانې ډاکټران دي، دوی ټوټل معاش چې ده هغه 105 ده او ایوریج یې تقریبا 35 ده، کم میکسیمم او مینیمم هغه هم اوس دا میکسیمم شو او دا مینیمم د دې معاش شو. راځو که چیرې دلته لوکیشن اوس فرض کړه تهران شو، مشهد شو، سیستان شو، که زه چیرې غواړم چې زه دلته تهران نوشته کړم یعنې هغه د تهران خلک د هغه مربوط ماته راغلی چې شپږ امپلایر چې دي د هغوی لوکیشن یا د هغوی د اوسېدونکي ځای د هغه مربوط چې دي د تهران 6 دانې کارمندان دي او ټوټل سیلري یې 344 ده او میکسیمم سیلري یې $80 ده او 240 مینیمم ده. نو دغه رقم د دغه یو ډیټابیس جوړولو لپاره زه راځم یو نوی پیج خلاصوم، راځم دلته کنټرول ان کوم او راځو له هغه زاړه څخه هغه ډیټابیس یعنې دغه کوم ټیبل چې ده دا زه راکاپي کوم. فرض کړئ داسې ټیبل به تاسو جوړ کړی وي، د هر شي مربوط چې تاسو جوړوئ د هر شي مربوط تاسو جوړول غواړئ هغه جوړولی شئ. زه راځم دا کاپي کوم د یو اسانۍ لپاره. راځو دا مې کاپي کړئ او دغه بل نوي ورک زه شروع کوم. دلته مې دا پیسټ کړئ، بعد له هغه راځو دغه یو کوم دا راځم کاپي کوم دلته پیسټوم او راځو دې ته یو داسې ډیزاین ورکوو سمپل هسې آل بارډر وکړو او راځو دغه بیت ته کاپي کوو بیا یې پیسټوو، دلته هم پیسټ کړئ او راځو اوس دلته نوشته کوم د نوم په ځای باندې ټوټل امپلایرز یعنې ټوټل کارمندان زه نوشته کوم چې له ما سره څونه کارمندان دي او بل د جنډر په ځای باندې زه نوشته کوم ټوټل معاش، ټوټل سیلري مې نوشته کړه او دلته چې ده دلته زه ټوټل ایوریج نوشته کوم او دلته زه راځم میکسیمم سیلري، دلته زه میکسیمم سیلري مې نوشته کړه او مینیمم سیلري، دلته زه راځم مینیمم سیلري نوشته کوم. دلته تاسو کتلی شئ چې دلته ما مینیمم سیلري نوشته کړه. نو راځو اوس په د تاسو ټیبل کېدلی شي تر دې غټ هم وي، تر دې کوچنی هم وي، کېدای شي په ډېره اندازه د تاسو ټیبل غټ وي. نو د هغه لپاره چې د تاسې هم دغه فارمولې استعمالولی شئ. فرق نه کوي که کوچنی ټیبل وي، خو دا صرف ما د دې لپاره جوړ کړی چې د پریکټس لپاره داسې باید عملي کار باندې وشي. نو راځو دلته زه فارموله ورکوم
په نورماله کې چې دا هغه کې موږ کاونټ او سمس او دلته کله چې د ډیټابیس مربوط یا هلته به ډي کاونټ یا ډي سم ډي اوریج ډي میکسیمم ډي مینیمم هغه ډېر اسان دی راځو دلته از ایکوال دا موږ کاونټ کوو د اوله وارې د کاونټ فارموله ورکوو چې یعنې څو کارمندان دي نو راځو دلته ډي کاونټ डी काउंट ए यानी मुकम्मल डी काउंट यो पनि مشته کو بعد لغه په تاسو کتل چې ډیټابیس یعنی دا کوم ډیټا چې دا کوم ډیټابیس هغه ټول تاسو سلیکټ کړئ بعد لغه چې دا زه راځم کوما ورکوم د فیلډ وارد فیلډ یعنی یو دي کې صرف دا یو کالم چې دا یا دا یو وبخښئ دا یو سیل چې دا په فیلډ کې یو دا سیل سلیکټیږي بعد لغه راځم بیا کوما ورکوم او د کرایټیریا غواړي کرایټیریا د دغه کوم سیلز دي د کرایټیریا او دغه فارموله چې د تاسو ته ورسېده زه راځم شیفت بریکټ چې د هغه بندوم راځم انټر کوم تاسو کتلی شئ چې ټوټل امپلایرز دي هغه 19 دي اوس راځو ګورو چې د دغو ټوټل معاش څومره ده نو دغه لپاره بدلته راځو از ایکوال ټو डी सम په نورمال کې خالي سم راځي او دلته چې دا डी सम راځي دغه بعد بیا د ډیټابیس راځو کوم هغه د مو ډیټا چې دا ټول سلیکټ او له سلیکټ ته بعد بیا کوما ورکو له کوما بعد د بیا فیلډ غواړي نو دا د سیلری مربوط ده فیلډ د سیلری راځي بیا راځو کوما ورکو بیا د سمپلی هغه کوم کرایټیریا غواړي کله دا نور کې شو راځو د کرایټیریا دا بیا دغه د فارمولا څخه ورسېده راځو دا هم یعنی کومه ټوټل معاش دا 280 دا به چې موږ هلته مخته هم بیا را جمع کو چې آیا دا 280 راځي کنه راځي دلته وګورئ دلته ټوټل ایوریج راځو هغه رقم از ایکوال ټو डी ایوریج डी ایوریج څه مونږ نشته کوي بعد له هغه بیا هغه رقم راځو ډیټابیس بیا ټوله موږ کوم ډیټابیس هغه به سلیکټ وو کله چې مو هغه سلیکټ کړئ راځو بیا کوما وکړو د کوما بعد بیا فیلډ د دې هم دلته هم ایوریج خو د سیلری د معاش ته راخصل کیږي راځو سیلری سلیکټ وو بعد هغه بیا کوما وکړو بیا د کرایټیریا نمبر ده نو بیا راځو د په کرایټیریا او شو چې آیا دا نو کرایټیریا ده دلته بیا د فارمولا سره ورسېده بریکټ مربع کوي انټر کوي یعنی د ایوریج دغه ده اوس راځو میکسیمم سیلری یعنی هغه زیات معاش ته هغه معلومو چې کله بیا موږ سره معلومیږي چې دغه سړی یا دغه لوکیشن هغه زیات معاش څونه ده هغه کم معاش څونه ده نو دغه لپاره راځو دلته از ایکوال ټو میکسیمم وبخښئ डी میکسیمم راځي کله چې مو डी میکسیمم نوشته کوي بعد هغه بیا دی ډیټابیس یعنی کوم ډیټا سیټ هغه سلیکټ کله چې مو هغه سلیکټ کړه راځو کوما ورکو د فیلډ غواړي دلته بیا مربوط ټول د سیلری راځي راځو بیا کوما ورکو بیا د کرایټیریا غواړي دلته به خپل کرایټیریا ورشي دا څو کرایټیریا دا هم سره ورسېده بریکټ باندې وو یعنی هغه میکسیمم هغه ډیر معاش ده هغه $80 ده او راځو غواړو چې موږ وکړو چې هغه کم معاش دغه څونه ده راځو از ایکوال ټو डी مینیمم چې مو کله نوشته کوي راځو بیا بیرته هغه رقم ډیټابیس سلیکټ وو کله چې مو ډیټابیس سلیکټ کوي بیا کوما ورکو له کوما بعد بیا فیلډ غواړي نو هغه بیا سیلری یعنی دغه سیل ده H4 راځو کوما ورکو له کوما بعد بیا د کرایټیریا غواړي کرایټیریا به سلیکټ کو کله چې مو کرایټیریا سلیکټ راځو شیفت یعنی بریکټ کله چې مو بریکټ باندې د فارمولا هم سره ورسېده راځو انټر تاسو کتلی چې هغه مینیمم هغه کمه سیلری چې دغه $50 او هغه میکسیمم چې دغه $80 نو راځو دلته ګورو فرض که زه خالی دی یو بلال یا دی سهیل یا دی صالح په اړه باندې معلومات غواړم دلته صالح نوشته کوم کله چې صالح نوشته کوي یعنی دلته ګوره د ټوټل سیلری چې د $15 د ایوریج مینیمم میکسیمم ټول هغه که زه چې دلته راځم چې انټر ته آیا غواړم چې له موږ سره چې ووینم چې څو
مردانه کارمندان دي او څو زنانه کارمندان دي په هغو کې زیات معاش او کم معاش هغه ټول معلوم. نو راځو دلته زه نوشته کوم میل. کله چې مو میل نوشته کوي دلته تاسو کتلی شئ کوم مردانه کارمندان چې دي هغه له موږ سره 14 دانې دي، 14 دانې امپلایرز دي او د دغو ټوټل معاش چې ده 676 ده او د هغو کم چې ده اوریج یې دا ده او میکسیمم یعنې هغه زیات معاش چې ده هغه $6 ده او مینیمم کم معاش چې ده هغه یې $15. نو دلته که چیرې بیا په پوسټ کې موږ وګورو چې زه ګورم چې آیا د ډاکټران یا د ډرایور یا د انجینیر څو دانې دي له موږ سره او د هغو ټوټل سیلري څو ده، مینیمم یې څو ده، میکسیمم یې څو ده، هغه هم تاسو کتلی شئ. زه راځم دلته نوشته کوم سی انجینیر. انجینیریان له موږ سره څو دانې دي؟ 2 دانې دي. د هغو ټوټل سیلري $100 ده او ایوریج یې ده یعنې د یوه کس 50 ده $100 او بل میکسیمم او مینیمم د دې ټولو هم یو شی ده. که چیرې راسو دلته لوکیشن ته فرض که زه ګورم چې د مشهد یا د سیستان کوم څونه امپلایز دي له موږ سره او د دوی معاشات سره کم دي. راځو مخکې له مخکې ګورو چې تهران. زه چې کله دلته تهران نوشته کوم دلته تاسو کتلی شئ چې سپاټ امپلایر دي 344 ټوټل معاش ده، ایوریج یې دا ده، میکسیمم یعنې د دوی چې هغه زیات معاش ده هغه $80 او کم چې ده هغه یې 344. زه راځم دلته سیستان نوشته کوم. کله چې مو دلته سیستان نوشته کوي 2 امپلایرز دي هغه د سیستان دي او 121 ټوټل سیلري ده د دوی معاش ده، ایوریج یې دا ده او میکسیمم یعنې هغه زیات معاش ده هغه $65 ده او کم چې ده هغه $50 دوی معاش ده. او زه راځم دلته یو بل هم نوشته کوم د مشهد. کله چې مو دلته مشهد نوشته کوي 9 دانې امپلایرز د مشهد کې 291 ټوټل سیلري ده، ایوریج یې دا ده. په هغو کې چې میکسیمم ده هغه $43 ده او مینیمم چې ده هغه $25